وذنون إذ ذهب مغاضبا او یاد کم هیوالا کل چلارو پا دیس حال کی چی غصو خپل قوم تا یاد کم هیوالا یونس علیہ السلام اغا پیغمبر دے چی اللہ نین واکلی تلے گلو چی دا پا عراق کی دا پا موصل کی او اللہ سبحانه وتعالی دل نبوت ورکڑا و دخپل قوم تا دعوت ورکو او قومی پا شرکی پروت خدا یو پیغمبر دے چی دا طول قوم ایمان روڑے ورستا نو پا غٹیم کی دے دا غوینا خپشو غسشو چی کل خبر و نمنلا نا غوی ویرول چی تاسو خو ایمان نروڑی انتظار کوئی دا اللہ دا عذاب نو لار بیت المقدس تا او بید آغا زین یو علاقی تا روان شو چی آغی تا یا فاویل کی نو یو کشتی تا پا انتظار کشو کشتی چی کل را لغا ڈکو خود دیو خیجو زکی چی دا مخوریز انسان پا دی که پا غوی بانی توفان را غی نیجدیو چی کشتی دو بشه نو دا خلکو دا بوچ کمولو دا پارا غوی طول خپل سامانون گزار کو دریاب تا بیا هم آغا حالو نو یو کستی تیم ودنگی دا دی کشتی نا او دا غیو دی قربانی ورکی دا دی نور دا جون با بچ نو دیس خو دیو کس نوم نیشو اغسطه نو قرآن دا زیبو کو چی چا نوم رو خطو خبکی گی بناوی سیده چی نومون اوروا چه ولنو دا یونس علیہ السلام نوم رو خطو اگوی نا دا خو دیر مخوریز انسان دے دیر اوچتی انسان دے او نیک انسان دے دی نیشو گزاره لے اوگوت پا دویم پیر جوروات چه ولنونا بیا دا یونس علیہ السلام نوم رو خطو اگوی نا دی نیشو گزاره لے اوگوت دا خو دیر اوچتی انسان دے پا دریم پیر باوکو پا دریم پیری چی نمون اوروا چول بیا دا نمر اوخطو او دوی تا دا پتا نو دا وقت کی چی عرش والم دا غواری ایوالا کل چلار پا دیس حال کی چی غصو بخپل قوم بانی خپو فظن ان لن نقدر علی نو گمانیو کو چی حس کلب منگارا وننسو دے یعنی دای پزرکی نو چی اللہ با دی خبری دلا سمارا ونیسی ازرکی خداو چی ما خپل دعوتو کو او چی نی منینو سو سرو بلده دی انسان طبیعت تے چی دے خپکی غسکی لیکن زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی چی اللہ سبحانہ وتعالی پا سورة الکاف کے و پا نور سورتونو کے دا خبر ہوتا اللہ کڑی چی پیغمبر تخوبا دی غم دلا سزان مرکی نو دا دی انسان فطرت تے چی دے خپکی دومرا محنت و کوششو کی او غیو خبر و نمانی
نو دې سره خفه شي. اوس دا خو پیغمبران دي، د دوی خو سم محنت دی او سم کوشش دی. زمونږ دا ټک خطا غونته کې کوشش او محنت دی، خو چې څوک په درس کې توجه نه راکوي یا زمونږ خبرې ته غوږ نه ایږدي یا نه مني، موږ ته غوسه راځي، خفه شو چې یاره ګوره زه دومره محنت سره دته مسله بیانوم او د دې غفلت ته وګوره او د دې کار ته وګوره. ځکه الله خپل پیغمبر ته دا ویلي دي په سورة القلم کې فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، او مکیږه په شان د مهي والا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر تنګ شوی او هغه ته چې کوم تکلیفونه میلاو شوي دي نو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا چاته نه دي میلاو شوي. نو هغه هم ډېر خفه به او په غم کې به الله ورته وګورئ چې صحیح دا حالات په تا باندې راغلي دي، خو صبر به کوې او د مهي والا به شان کار ونه کړي. ګورئ چې بس زه لاړم، الله د مهي خېټې ته ور واچو. فنادى في الظلمات، نو آواز یې وکړو په تیارو کې الله اله الا انت، چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا ستا نه، سبحانک پاکی دستا دپاره، انی کنت من الظالمین یقینا زه د ظالمانو نه یمه. دغه د پیغمبرانو څومره ناشنا عجزي ده او ناشنا صفتې دي چې زه داري کې د خپلې خبرې اقرار وکړو او وي زه په ظالمانو کې یم. وی کله چې ده دا چغه وواله په هغه تیارو کې، نو تیارې د مهي بیا تیارې د دغه چپو د دې دریاب او اسیم تیاره وه. په دې هر څه کې د دغه اواز رب العالمین واورېدو. نو ملایکو بیا دا خبره وکړه، دا اواز ډېر کمزوری راته هغوی ته. نو یو بل ته دا ووایي چې دا اواز خو څه معروف کاري، خو د ناشنا ځای نه راځي چې دا به څوک وي. الله ورته دا زما بنده دی که نه، یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې پروت دی. نو هغوی هم الله ته سفارش وکړي چې الله دا خو ستا ډېر نیک بنده دی، موږ به د ده دا د اعمال راخېجول، دا د اعمال به موږ راخېجول. یا الله وایي د دې سختې نه راوباسي چې کله نیک وي که نه نو دا ځمکې او اسمانونه به هم په تا پسې جاړي. ذي النون إذ هو في بطن الحوت. وی هغه دعا چې یونس علیه السلام کړې کله چې د مهي په خېټه کې و، لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. کله چې یو مسلمان دا دعا کړې ده په هر کار کې الله ولغه دعا قبول کړې ده. یو حدیث کې دام راځي من دعا بدعاء يونس عليه السلام استجيب له. چا چې داسې دعا وغوښتله که څنګه چې یونس علیه السلام غوښتلې وه الله به ورله لازم هغه دعا قبلوي. دا اسان ذکر دی، اسانه دعا ده، یاد یې کوي او په مخه یې وایي الله به ته هره سخته اسانوي. ښه دې ځای کې د الله ته دا آواز وکړو انی کنت من الظالمین، یا الله زه یم په ظالمانو کې.
فاستجبنا له نو منگ دعا قبول کړه داغه ونجيناه من الغم او بچکو منگاغا دغمنا وكذلك ننجي المؤمنين او دغشان نجات ورکو منگا مؤمنانو تا اللهوی منگا یونس علیہ السلام دا غم نرویستو اللهوی دقشان زم مؤمنان دا غمون نرو باسا در اللہ خبر دا اللہ بخبر کی شک نشتی نو خپکی گما چې په ما غمونه ډېر دي الله به یې ترې وباسي ورځ خو دام ده چې کیدای شي په تا کې کمي او د هغې د لاسه ترې د غمونو نه نشي راوتی نو د خپل ځان سره محاسبه پکار ده موږ کې دا بیماري ده چې دقې ته ګورو چې یاره الله خو ویلي دي چې موږ به د غم نه راوباسو مؤمن سړی او زه په غم کې پروت یم ښه نو دې ته خو نه ګوري چې زما څه حال دی الله خو دې چې مؤمنان ذکر کړي دي د مؤمن ټکی خو ډېر دروند ټکی دی هغه اوچت مؤمنان تی مراد دي نو ته خو له خپل ځان ته وګوره کنه چې ته به څومره اوبو کې په کومو حالاتو الله بچ کو چې کله یاد کو الله او ځکه دا خبره یې د ساتي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې دا ډېره ناشنا فایده ده او یاد یې کوي فلولا أنه كان من المسبحين الله وی کچرته د پغه تیر شوي ژوند کې زه نه یاد کړی کوم چې د راحت ژوند کچرته زه نه یاد کړی پغه تیر شوي ژوند کې للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی دی به د مۍ په دې خېټه کې پروت وي د قیامته پورې ګوره په راحت کې الله یاد کړی دی نو الله وی ځکه مې په سخته کې یاد کو راومې ویستو ته یاد ساته الله په راحت کې الله به دې یاد ساتي په سخته کې یونس علیه السلام چې راووتو کنه د دې وجه دا وه چې ده په تېر شوي ژوند کې د الله ډېره پاکي بیان کړې وه ځکه الله به یې دلته یوازې پرېنښو صرف دا یو څو ورځې پې د مهي په خېټه کې دې دپاره تېرې کړې چې دی بیا داسې کار ونه کړي د الله حکم ته به انتظار لازم کوي چې بیا داسې کار ونه کړي دا ول الله لږه زورنه ورکړه الله ډېر مهربان دی په خپلو بندګانو وخت په وخت دوی ته خبر رایادوي وخت په وخت دوی ته نصیحتونه کوي دوی ته زورنې ورکوي چې بیا داسې کار ونه کړي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله په بل ځای کې په سورة القلم کې لولا أن تداركه نعمة من ربه الله وی که چېرته نه وی رسېدلی هغه ته نعمت د رب د هغه نو دی به د مۍ د دې خېټې نه راوتی وی خو به بد حال وی خو کله چې سورة الصافات کې الله دا خبره بیان کړې ده چې الله مهي ته امر وکړو دی یو غاړې ته راوویستو او بیا پې الله ونه راوخېجوله د څه شي